سورة فاتحه بار بار لستوي شي بدين علماء نورم دا کې ټول علماء چې تفسیر دي نو د 7 من المثالین سورة فاتحه مراد دي. سورة فاتحه دا بار بار لستو شي. تاسو ګورئ نه په موږ کې موږ څو رکعات مکمل 9 رکعات مکمل کنه بغیر نه هو رکعاتو کې موږ نو بار بار لستو شي. او حقیقت دا دی ګوره الله د 7 مثانی د دې ذکر ځان له کو د قران عظیم ځان کو نو دا 7 مثانی خو په قران کې راځي. خدا تخصیص د څه بارو شو د فار د شرط کنه د فار د عزت د لویوالي د مقام د حقیقت دا د چې سورۃ فاتحه ډیر وشال لري ډیر لوی مقام لري. ما ته وګوره دا الحمدلله تر دا والناس پورې دا ټول قران دی کنه ټول قران به وي په ټول قران بس دکې د ټول قران معنا به مزده کې په ټول قران به ایمان هم لرو. ټول قران د الله عظیم کلام دی مبارک کلام او قسم په خدای کو ټول قران سورۃ فاتحه دومره لوی شان لري ګورئ دومره لوی مقام لري. او دا مې افساته چې دې کې بعض احکامات داسې چې زموږ د مخکینی قومونو سره یو شان مخکینی قومونو سره موږ یو شان دا یاد ساتي چې د سورۃ فاتحه خیر هم په اول سر کې وی دي تاسو نه دې بیا ته یادو خیر چې سورۃ فاتحه د دې مثل رسول الله مبارک وي په معتبر حدیثو کې دا راغلي دي مستند دي چې د دې مثل نه په تورات کې شته او نه په زبور کې شته او نه په انجیل کې شته او نه په قرآن کې شته. د دې صورت مثل دا رسول الله مبارک وي د دې صورت مثل نشته. او موږ له سورۃ فاتحه راځم نه ادا بجګر مولوی صاحب خوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نو موږ له سورۃ فاتحه یقین وکړه چې موږ ټول سورۃ فاتحه سینه ده سورۃ فاتحه ته صحیح ځکه ته پته ولګي چې دې کې څومره لوی کمالات دي قسم خدای په کوم انداز مړه خدای لومبي سپاره کې تیر شوی ده لومبي دا الله رب العالمین خشته تعریف داسې تعریفونه چې حد په تمام دی. الحمدلله رب العالمین بیا الرحمن الرحیم بیا مالک یوم الدین زبردست تعریفات دی قسم په خدای. سوچ او فکر پکې سمندری په کوزه کې بند کړی دی بیا وسره وعده وکړي او دا وعده ده او دقه یوه وعده چې دا تا دوه کړي دي چې عبادت پستا کوو ستانه علاوه به د چا نه مدد نه غواړو ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاص تا عبادت پکو دا ګورې دا خاص دا علما ناست دي خاص الله خاص یعنی دی کې به د ویخته زر برم ګورې موږ ستا په دې عبادت کې بل څوک نه شریک کوو خاص په ستا عبادت او خاص په تا نه امداد غواړو. اوس دا وعده څوک پوره کوي هر سړي ته بس د دې پته لګي دا څومره دغه نو دا دومره د دعا چلې موږ ته وخو چې اول به د الله رب العالمین خپلې تعریفات بیا به سره وعده وکړي چې خدای ستا به بغاوت نه کوو ستا په احکام به عمل کوم نو څه غواړې نو بیا داسې څیز غوښتی دی که نه چې داسې څیز په مخ د کائنات کې بل نشته او هغه دی چې هغه الله پیغمبرانو له ورکړی دی داسې څیز غوښتی دی نو څومره زبردست دی. یا کنه وی اهدنا الصراط المستقیم د کوم شیز مطالبه کوي دا صراط مستقیم صراط مستقیم څه شی دی؟ ابراهیم علیه السلام اولو العزم پیغمبر دی داغه متعلق الله وی چې دا دومره لوی مقام ته ما رسول دی وایو پسې ان ابراهیم کان امه وایو پسې ټوک چپ الى صراط مستقیم او د دوالو جهانو سردار متعلق راوالو یاسین الله اکبر دا خدای دقه لار را لرای صراط مستقیم را لرای او لار دا هغه چا نه چې تا په غضب کړی دی تا ګمراه کړی دی موږ دا وی لار نه غواړو نو الله وی دا مې را درکړی سورۃ فاتحه او نور حدیثو کې مختلف راځي تیمور جانه چې الله وی ما سورۃ فاتحه د خپل ځان او ته بنده ترمنځ تقسیم کړی دا کنه چې دې کله وی الحمدلله رب العالمین زما تعریف وکړه الرحمن الرحیم زما مجدنی زما تعریف او زما خپلوالی بیان کړ زما مقام بیان کړ مالک یوم الدین زما
د ورځې د قیامت مالک یې وګڼلم. دا الله وی قسم په خدای رسول الله مبارک وي. هلې وي څه غواړې زر وایې شابه بیا را سره وعده مې وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو څه غواړې اهدنا الصراط المستقیم. دا الله باقاعده وایي چې کله ته سورت فاتحه خو موږ خو سورت فاتحه په کم شان وایو نه کو تقریبا د سورت په دې مخرله توتاله در نه کړو نور به خیر صحیح موږ نه وایو کنه صحیح ویل پکار دی خزبزه. نو لوی مقام او لوی مرتبه لري او د دې وجه زمونږه د احناف په منځ کې سورت فاتحه شاباس واجب ده او دا نور شافعي او دغه پایږي هغه فرض ده ګورې. ولومبي 2 رکعاتو کې زموږ د پاره واجب ده خبشيره ما سوتن مو 2 رکعاتو کې واجب ده. پتر کو د واجب سره راځي کو دیونه وي سجده سهو راځي او کو دې 2 رکعاتو کې سنت ده کو دې ویل ثواب دې کو دیونه ویل موزیکی ها وای دې ما نور لوی مقام دې اوسې نه بیانو بس بیا په خپل ځینو باندې بیانېږي. ولقد آتیناک او پتاقی سره د دوالو جانو سردار ترکړي تعالی منګه 7 من المثانی د بار لستونا چې آیات دي والقرآن العظیم او قرآن عظیم درکړي دي. بیا قرآن ته وګوره لا تمدن ما لوا عینک استرګي لا ما دا متعنا چې نفور کړي د بي اوی تمګه د دوی باندې مخه پکېږه کو د دنیا دا لوکشان جون دی او کفارو لور کړی د فایده زیاتالی په دې ته متاثر کېږه. دا من هم دا دغه دی وایي ولې قضا او پلان کې څومره مالدار دی ډینګري څومره بعد د دنیا جون ختم بشي. ازواجا منهم مختلف جوړیا ولا تحزن او مخه پکې عليهم په دوی باندې څه چلو کا واخفض جناحک نرم ساتا نرم خطا ساتا جناح کا خپلی وزره یعنی نرمی کا وچا سرا للمؤمنین دا پارا مومنانو سرا سو نرمی و سر کوا عجزی و سر کوا نرمی و سر کوا وقل اوایا وطا انی زچی ما انا النذیر المبین یرون کی مخکارا دقی خبر لپا محبت باندے کمان زلنا لگا سنگا چی منگ نازل کردی دا علی المقتسمین پر ڈالو بازو باندے مختلف ڈالو بازو باندے الذين كسان جعلوا القرآن چې ګرځولې دي قرآن عظیم ټوکړي ټوکړي فوربک نو قسم دی وي زما ستا پرب چې لنسألنهم اجمعین خامخا به زه تپوس کوم د دې ټولو نه عما دغه کارونه کانو یعملون چې دوی کول فاصدع نو ته صاف بیان کا بما تؤمرو چې سره ته حکم الله کوي واعرض عن او دې لاره کې مشکلات رالل مخته والا انا کفیناکا بیشک من کافیو ستاده پارا د سب بارکه المستهزئین چې څوک ټوکې کوي تا پورې ستا بې عزتې کوي ای د دوالو جهانو سرداره دا اوسم دا خبرې روانې دي خو زمو ستا به لږ امتحان وي ګورې چې د رسول الله مبارک څوک بې عزتي وکړي نو زمو ستا د ایمان امتحان به وي هغه به علي خو الله وي ستا دا امتحان دی صرف او نور زده دوی چې توک تا پورې ټوقی کوي مسخري کوي بې عزتي کوي الله زه ولا برابر یم بس زه ته کافي ما الذين دا خلق دي يجعلون چې ګرځولي دي مع الله دا الله سره الهان آخر نو معبودان فسوف يعلمون ډېر زر به دوی ته پته ولګي ولقد نعلم او پتا کې سره موږ ته معلومه ده موږ ته پته ده چې انک یضيق بشکا تنګيږي صدرک سینستا بما یقولون دا دوی چې سوي نو رسول الله مبارک په خپه شو باندې وا تاسو چل کاوه دغه وخت کې دا د مکی دا مکی آیاتونه د وجه فسبح بحمد ربک تسبیح وایا د حمد د الله سره سبحان الله وبحمده فسبح بحمد ربک تابان تکلیف راغي نو دا تا تم دغه دی وره فسبح بحمد ربک تسبیح وایا سره د حمد د خپل رب وکم من الساجین او شذ صدقون کو نه صدقون څه مون سے مراد دی مشکل راغی کا دغه راغی دا د مکی خبره ده نو بیا د الله تسبیح ذکر او اذکار او منځ دا به زه د کمې پورې کوم واعبد ربک عبادت کا و د خپل رب بندگی کا و د خپل رب کمې پورې حتی تر دې پورې یاتیکا چراشتا ته الیقین یقینی راتللو یقینی راتل څه شی دی مرګ پورې به د الله عبادت دا پتا لازم دی دا پکې نشته چې باس الکه اوس بس دغه شي دا
د آیات مطابق اکثر علما او د عبدالقادر جیلانی رحمهم الله غ واقعا بیان کړی دا یو ځل مونږ کوو نو شیطان ولا راغی نو شیطان وته چې بس نورې سجدې مکو بس تا سجدې الله قبول کړي ستا منځونه الله قبول بس تا لپاره نشه او ته کامیاب شو بس هغه سپېړو اوچته کړو هغه بزرګ سړی په دې مخ یو ما ته رب وایي چې ربک حتی یأتیک الیقین او ته چې بس د مونځ او دس نه خلاص شوې دا خو ته د الله خلاف شیطان نو شیطانو نو دا پکې نشته چې دا بعضې وي بس هلکه بس ته ډېرې سجدې مو کړو ډېر مونځونه مو کړو بس اوس فارغ شو اوس به دومره نه کړو نه څومره چې رستو روان یي بوډاتوب ته دومره عبادت کې زیاتوالی راوله دومره په عبادت کې هغه مشقت راوله چې څومره ستا مشقت زیات دی دومره به کامیابي ستا وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار